د مسواک وهلو حیرانوونکې ګټې. د امریکا د کیلیفورنیا پوهنتون پروفیسر وایي مسواک د انسان ذهن تقویه کوي او کوم کسان چې روزانه مسواک استعمالوي د ډیر لوړ استعداد، ذهن او فکر څښتن وي، او دغه کسان تر 15 کلنۍ پورې نسبت هغه کسانو ته چې مسواک نه استعمالوي د قوي دماغ او ذهن څخه برخمن وي. د مسواک وهلو حیرانوونکې ګټې: انسان ځوان ساتي او په اسانۍ سره نه بوډا کیږي، له بدن څخه ګرمي لرې کوي. مسواک وهل د انسان د خولې بدبو له منځه وړي، د خولې میکروبونه له منځه وړي، د اولاد د زیاتوالي سبب ګرځي. مسواک د انسان غاښونه قوي کوي او ښه یې ساتي. تر ډیر وخت پورې مسواک استعمالوونکی د خپلو غاښونو څخه استفاده کولی شي. غاښونه سپینوي، په خولې کې خوشبو پیدا کوي، هاضمه درسته ساتي. هغه کسان چې د معدې تکلیف لري د مسواک استعمال ورته اړین دی. د سر رګونو ته آرام ورکوي، د سر درد لرې کوي، د خولې زیات لوندوالی ختموي، بدن قوي کوي، د سینې درد ختموي. له پورته طبي ګټو سربیره مسواک وهل په لسهاو دنیاوي او اخروي نورې ګټې هم لري. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي سره لایک کړئ، ضرور زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.